مولا برادر وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه پر ځان بسایه کېدلی شي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي چې افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسایه کېدلی شي. مولا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي هره ورځ د کانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتیږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی او ویل کېږي چې 15 لکه کسان بېدندې شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې د کانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.